د الله رب العزت په توفیق سره د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې من د سورة الحج 14 آیت ختم کړی. په دې آخري آیت کې یا د آخرني آیت کې الله رب العزت دا خبره ذکر کوله چې الله به ننباسي مؤمنان جنت ته. بیا آیت په دې ختم کو ان الله یفعل ما یرید، الله چې څه غواړي هغه کوي. اوس په دې پسې د 15 آیت کې دا خبره به بیانېږي چې الله رب العزت چې څه فیصله وکړي څوک یې واپس کولی نه شي. لکه څنګه چې الله فیصله کړې ده چې مؤمنان به جنت ته ځي. بله څوک په الله باندې په زور زبردستۍ یو کار نشي کولی. اصل کې د روان آیت باندې د پوهېدو دپاره په دې خبره به ځان پوه کړي. بعضو کسانو به د الله رب العزت بندګي کوله په شک باندې. پرون دا خبره ذکر شوې، نو که چېرته څه فایده به ورته میلاو شوه وي دا ډېر ښایسته دین دی، او که امتحان به راغی بیا به هغه دین پرېښو. دین به یې پرېښو دا به یې ووي والعیاذ بالله وی الله د مؤمنانو مرسته نه کوي او مؤمنان نشي کامیابېدی او دا خبرې ګورې که وشي. نو دې آیت کې ورته الله رب العزت دا وایي که څوک دا خبرې کوي او زما د مرستې نه ناامید دی چې الله موږ سره مرسته نه کوي، نو دی دې چت ته پړی ځوړن کړي او ځان دې پانسي کړي. که ډېر غوسه وي ځان دې څه کړي، ځان دې پانسي کړي. الله رب العزت چې کوم لوظ کړی دی هغه به پوره کېږي او بیا د هغې دپاره یو وخت مقرر کړی په هغه وخت به کېږي. الله به د مؤمنانو مرسته کوي، د یقیني خبره ده. خو څوک په زور باندې په زوره په الله باندې مرستې نشي کولی د مؤمنانو چې دی الله وس یې وکړه. الله وایي که ته یې وس غواړې جو دې چت ته پړی ځوړند که او د ډېرې غوسې نه ځان مړ که. یا بعضو خلکو به دا وي چې الله به د دې پیغمبر مرسته نه کوي، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې والعیاذ بالله. او دا به وي د ځان نه بس لګیا دی چې زه پیغمبر یم او زه داسې یم او زه دغه. نو الله رب العزت هغه خلکو ته هم دا ویلي که تاسو ډېر غوسه یې او ډېر قهر درغلی زما د دې پیغمبر په دې دعوت باندې، نو بیا دا خبرې پرېږدئ چې الله مرسته نه کوي د ده او الله دې پرېښودی دی او ده ته به کامیابي نه میلاویږي. که ډېر غوسه یې پړی ځوړند که او ځان پانسي که، که به دې سره دې غوسه ختمه شي. دریم قسم خلک هغه چې په زوره دا غواړي چې الله رب العزت زمونږ مرسته وکړي، یا تعدي کوي چې الله دې زمونږ مرسته وکړي. لکه اوس په مکي دور کې په مؤمنانو باندې سختې ډېرې راغلې وې. بیا بعض صحابه کرامو رسول وسلم ته شکایت وکړو چې یا رسول الله الله به کله مرسته رالېږي. رسول وسلم ته مو غوسه شوی وي تاسو تعدي کوئ. دغه شان مدني دور کې بعضو به تعدي کوله چې د هغوی دا مطلب نه و چې مرسته الله نه کوي، خو مطلب یې څه دی چې اوس یې وکړي. په موږ باندې سخته ده، موږ ته تکلیف ته چې اوس الله مرسته وکړي. الله وایي د دې آیت یو مطلب دا هم دی که تاسو ډېره تعدي کوئ او د اسمان ته یو لار پیدا کولی شي یو ځای وروخیږي او د هغه ځای نه ځان له مرسته په زور راکوزی کوي. دا خو د الله فیصلې دي، کله به مرسته کوي الله، کله به نه کوي. دا خو ټول الله رب العزت هر څه په تقدیر کې لیکلي دي. نو دې کې زموږ دپاره هم لویه فایده ده. ګورئ یو خبره دا ده چې څه چې تقدیر کې لیکلی شي د هغه به یقیني کېږي. دویمه خبره د هر څه خپله مقرره نیټه ده. یو سړی وایي دا کار اوس دې وشو، ګوره ته د الله نه مخکې کېږي چې اوس وشو. نو چې دغه خبره درته سړی وکړي چې زه ته اوس غواړې وي زه ځان لی وکړه، ځه کوم ځای نه کوې
نشي کول. نو ښه خبره دا ده چې د الله فیصلو ته غاړه کېږدي او د الله نه خیر غواړي او دغه سوال کوي چې یا الله ما د شر نه ساته. ښکلې خبره دغه ده او څه چې الله لیکلي دغه به کېږي او په هغې کې به خیر وي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يظن سوک چی گمان کی أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة چی هیچ چری مرست بونکی دا غسر اللہ پا دنیا و پا آخرت کی. نه دا دغه درې قسمه خلک پکې رالو. یو هغه شکي هغه منافق وی الله موږ سره مرسته نه کوي او د دې پیغمبر دا خبرې والعیاذ بالله چې د ځان نه جوړې شوي هغه پکې رالو. دویم کم خلک چې وي الله د دې پیغمبر مرسته به نه کوي دی به یوازې پاتې کېږي. دریم هغه مسلمانان چې په مرسته غوښتو کې تعدي کوي. چېرې زر دې وشو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ نو اگدی کی پڑے چت. السما گورا پا عربی کی چت ہوئی خواہ چت او دی اسمان تا السما ولی ہوئی دی دنیا چت تے نو چت دی پڑے واچے السما تا اسمان تا کسوک پڑے نہیں چاچے ہو رہے وہ پڑے دی واچے اسا تا دی چت دی پڑے واچے زیاد دی پانسی کی دلتا بلا فائدہ دا یاد کی دا السبب چی دے کنا السبب فلیمدد بسبب دا پا عربی کی پا دو مانو رازی. یو دا دے چی سبب پا عربی کی پڑی تا ہوئی دا خبر واضح شو چی پڑے دیوا چی اسا تا چت دیوا چی او ہر شئی چی ستانا برده آگئی تا سماوی لکی پا عربی نو چت دی پڑے واچی زان دی پانسی که غصے بدیس را ختمی. دویم دا چی سبب پا عربی کی دیتم ہوئی آغا لار چی تپی اسمانونو تا ورسی لکه دگه ویلو را بشی سورت غافر کی فرعون حامان تویلو یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات یو لار چیزے یو لار پیدا کم دی اسمان تا دنگ آبادی جوڑا کا چیزے لار پیدا کم اسمان تا نو دا لارون مطلب دی که دوان تفسیرون صحیح دی. اللہ وی پڑے دی روالی چھت دی واچی زان دی پانسی کی کڑیر غصے یا مطلب دا دی اسمان تا دی اولار پیدا کی یوزان لدی بخبال امرست راولی کنا زان تکولیش. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ نو اگدی کی پڑے اسمان تا ثُمَّ لْيَقْطَعْ بیادی پریکی فَلْيَنظُرْ نُوَدِ گوری هل يذهبن كيده ما يغيظ ایا بو بزی چل دد هغه سچی دی غوسه کړی دی بیا دې وګوري که د دې سره د ده غوسه ختمه شي. خلاصه د خبرې دا ده چې کېږي به هغه څه چې الله غواړي او کله به کېږي چې کله الله غواړي. وكذلك أنزلناه آيات بينات او دغشان من نازل کړي دي آیتونه ښکاره وأن الله يهدي من يريد او یقینا الله هدایت کوي چاته چې وغواړي. سپټه خبر الله ایمانه د پرېښودې ښکاره ایتونه مې رالیږلي دي. بیا ورسره دا یاده که لازم نه دی چې الله ښکاره ایتونه رالیږلي دي نو هر سړی به په نیغه لار روان نه نیغې لارې ته به هغه سړی راوړي چې الله یې وغواړي. او زه هر هغه کس ته یم چې زما دا خبره اوري که چېرته ته په نیغه لار روان یې د قرآن او د حدیث په لار روان نو خوشحاله شه. خو هغه خوشحالي چې دوکه کېږه پې مه. خوشحالي دو قسمه، یو انسان خوشحاله شي او د الله شکر ادا کوي او نور محنت کوي. یو انسان خوشحاله شي او دوکه شي چې زه بس نور څه ته ضرورت نشته
یو هغه شته ټک خطا چې ورسره سي هغه ته مې لاړ شي. نو که چېرته ته په دغه خلکو کې یې چې الله د صحیح دین ښوولی دی، نو ته په هغه خلکو کې چې الله غوښتلي ده چې دی په نیغه لار روان شي. دلیل دا دی وان الله یهدي من یرید، الله هدایت کوي هغه چا ته چې ویې غواړي. بله مسله ترې دا راووته که ما ورته ډېر کوشش وکړو که چې یو سړی نیغې لارې ته راواړه، نو نشي کېدی الا دا چې الله یې وغواړي. او یو کس ته به د سره څوک نصیحت ونه کړي او الله رب العزت به هغه ته نیغه لار نصیب کړي. اوس الله رب العزت مؤمنان، یهودیان، نصارا ټول ذکر کوي چې دا ټول خلک به الله ته مخامخ کېږي او فیصله به په هغه ورځ بیا کېږي چې څوک په حقه دی څوک په باطل دی. ځکه چې نږدې ګوره د خلکو اقسام ذکر شو که نه، قسمه قسم خلک ذکر شو، کافران ذکر شو، د کافرانو دوه ډلې، مؤمنان ذکر شو، منافقان ذکر شو. د قیامت نه چې کوم منکر دي د هغوی باس د مشرکانو، نو الله رب العزت وایي یو لویه ورځ را روانه ده، دې ټولو به پته ولګي. ان الذین آمنوا، یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، اوله کې هغه ذکر کړو چې کوم کامیاب دي. والذین هادوا، او هغه کسان چې یهودیان دي، د یهودیانو تذکره وشو. والذین هادوا، امام قتاده رحمه الله وی دینونه شپږ دي، یعنی څه خلکو جوړ کړي دي او څه حق دین دی، یو حق دین دی، ټول څو دي؟ شپږ دي. واحد للرحمن، یو پکې د رحمان دین دی، وخمسة للشیطان، او پنځه د شیطان دي. نو د رحمان هغه دیز کې په اوله کې ذکر شو ان الذین آمنوا، دا د رحمان دین دی. والذین هادوا، هو کسان چې یهودیان دي. یهودیان دا هغه خلکو ته ویل کېږي چې دعوه د اتباع د موسی علیه السلام کوي. یو خو د موسی علیه السلام په وخت کې او کې هغه مو چې په موسی علیه السلام صحیح ایمان راوړه، مؤمنان خلک. خو د عیسی علیه السلام د راتلو نه بعد یهودیت چې دی هغه منسوخ شوی دی. نو داسې نشي کېدی چې یهودی دی په حق یې د عیسی علیه السلام د راتلو نه بعد او عیسی علیه السلام نه مني، دا نشي کېدی. او دوی ته یهودیان په دې وایي نسبت یې کېږي د دوی مشر نیکه ته یهوذا، د یعقوب علیه السلام زوی یهوذا په ذال سره، نو هغه ذال په دال باندې بدل شو، نو یهود ورته ویلی کېږي دوی ته. یا یهودیان دوی ته په دې وایي که نه چې کله د دوی مشرانو د سخي بندګي کړې وه او بیا یې توبه وایسته الله ته واپس شو، نو ویلي و انا هدنا الیک، یا الله موږ ته واپس شو. د هدنا نه د دوی نوم کېښودی شو یهودیان. درېیمه وجه دا ده چې دوی کله د تورات تلاوت کوي دوی خوځي، د ټالۍ وایي، د هغې د لاسه دوی ته دا نوم کېښودی شوی. نو ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين وصابيان والنصارى ونصارى والمجوس ومجوسيان والذين اشركوا، وغکسان چې شرک کړی دی. درېیمه ډله ذکر شوه صابیان، الصابئه. او الصابئ په عربۍ ژبه کې هغه چاته ویل کېږي المارق الخارج من الدین یا علی الدین، څوک چې په یو دین هم نه روان، ټول مذهبونه یې پرېښودي. او ځکه به د مکې مشرکانو چې څوک به مسلمان شو نو هغه ته به څه صابي به یې ورته وي، د ټول مذهبونه پرېښودي دي، د دوی د پلار نیکه لار پرېښودې ده. په دې کې بیا د علماو لوی اختلاف دی چې دا صابیان څوک دي. چا ویلي دي صابیان هغه دي چې بس په یو نبي پسې هم نه دي روان، په یو دین پسې هم نه دي روان، دا یو فرقه وه. چا ویلي چې دا یو قوم او دوی به د دې ستورو بندګي کوله. الله اعلم چې هر څوک خو دا یو قوم چې په نیغه لار نه دی روان،
ځکه چې مشهوره دا ده دوی باره کې چې دوی به د نورې بندګي کوله، دوی به د سپومۍ بندګي کوله. څلورمه ډله ذکر شوې ده النصارا، او دا چې تابعداري کوي د عیسی علیه السلام. د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو پورې چې چا هم تابعداري د عیسی علیه السلام کوله دی په حق، او چې رسول صلی الله علیه وسلم کله راغی او دی ونه منو نو دی بیا کافر به بللی کېږي، دی په حق نه دی. دی بیا عیسی علیه السلام هم نه مني، وجه دا دی چې عیسی علیه السلام زیری زموږ د دې پیغمبر ورکړی دی چې دی به راځي، او په تورات کې، زبور کې، انجیل کې، په ټولو کتابونو کې د آخرني پیغمبر تذکره شتي. نو چې څوک دی نه مني هغه خپل پیغمبر هم نه مني. دا یو خبره یاده کړئ. دوی ته نصارا په دې ویل کېږي ځکه چې دوی مرسته کړې وه د عیسی علیه السلام، لانهم ناصروا عیسی علیه السلام، د هغه نصرت یې کړی. یا دوی ته نصارا په دې ویل کېږي په کوم ښار کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی، کوم علاقه کې چې پیدا شوی هغې ته ویل کېږي الناصره. کوم ښار کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی، نو د هغې د لاسې بیا د دوی نوم کېښودی شو نصارا. پنځمه فرقه ذکر شوې ده المجوس. مجوسیان واضح ده دا هغه فرقه ده چې دوی د اور بندګي کوي، او دوی کې د نور بندګي هم شتي، د سپومۍ هم شتي، او د ستورو هم شتي. او د دوی دا عقیده ده چې د دې ټول کائنات دو معبودان دي، یو معبود اله للخیر، هغه د خیر دپاره دی، و اله للشر، بل معبود د شر دپاره دی. او بعض وایي چې یو اله د رڼا دپاره دی، بل اله د تیارې دپاره دی. او دوی د اور بندګي هم کوي، دا مجوسیان دي. موږ اوس تفصیلي تاریخ نشو بیانولی، به ورنه خبره ډېره اوږده شي. شپږمه ډله چې کومه ذکر شوې ده عبدة الاوثان، د بوتانو بندګي چې کوي، والذین اشرکوا، او هغه کسان چې شرک یې کړی. د دې نه مراد هغه خلک دي چې هغوی د بوتانو بندګي کوي. ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، یقینا الله به فیصله وکړي په منځ د دوی کې په ورځ د قیامت. ان الله على كل شيء شهید، یقینا الله په هر شي باندې ګواه دی. الله به فیصله کوي د دوی په منځ کې. سوال څنګه؟ نو جواب دا چې الله د هر څه نه خبر دی، نو هغه ته فیصله کول څه ګران خو نه دي. په هر څه ګواه دی، هر څه ویني، هر څه اوري. الله وایي په هغه ورځ به پته ولګي. دې کې اصل کې یره ورکول مقصد دی. هوښیار سړی که نه چې کله ته هغه ته ووایي چې د قیامت په ورځ به پته ولګي، نو هغې به یې لږ ساعت له ځان له کښېني، سوچ وکړي چې زه به کومه لار روان یم. کله استاد شاګرد له یره ورکوي، پته به دې ولګي، امتحان کې به دې پته ولګي. هوښیار شاګرد دغه خبره بیا وایي، او زړه کې پرته وي او یریږي، وایي استاد راته ویلي چې امتحان کې به یې پته ولګي چې ګوره امتحان کې سره روان دي. نو دی کښېني، بیا کوشش شروع کړي. رب العزت چې موږ ته دا خبرې قرآن کې کوي که نه ځای په ځای چې د قیامت په ورځ به زه فیصله کوم، د دې مطلب دی چې د قیامت په ورځ به پته ولګي. او رابه چې سورة الرحمن کې ډېره د یرې خبره ده. الله وایي سنفرغ لکم ایها الثقلان، ای پیریانو، ای انسانانو، زر به زه تاسو ته فارغه شم، صبر وکړه پته هم ولګي. اوس د الله عظمت بیانېږي چې څومره عظیم رب دی، څومره لوی شان والا دی. بیا هم دی مشرکانو، دی کافرانو د چې نږدې تذکره وشو، دوی د هغه دغه مقام او دغه شان او د عظمت نه دی پېژندلی. الم تر ان الله یسجد له، ایا نه ګورې ته چې بېشک الله سجده کوي هغه ته، من فی السماوات ومن فی الارض، هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي. والشمس والقمر، او نور او سپوږمۍ، والنجوم والجبال، او ستوري او غرونه،
والشجر والدواب او حيوانات والشجر والدواب او وني او ساروي وكثير من الناس او دير د انساناننا. دمر عظيم ربتي. ألم تر أن الله يسجد له. سجده په عربی کې عجزي کولو ته وایي، د ټیټېدو سره، یا که ټیټېده د انسانانو دپاره نو د هر مخلوق دپاره د سجدې لګولو خپله طریقه ده، یا موږ ته معلومه ده او یا موږ ته معلومه نه ده. خو دومره دی چې رب العزت دا ویلي دي چې ما ته هر مخلوق هغه سجده لګي. حدیث کې راځي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې ابو ذر رضی الله عنه وی زه یو پیر مسجد نبوي ته رالم او رسول الله سلم ناسو، نو کله چې انور ډوب شو ما ته وی چې یا ابا ذر هل تدري اين تذهب هذه؟ تا ته دا پته شته انور چېرته لاړ؟ وی ما ورته چې الله او د الله رسول ته پته ده، الله او د الله رسول ته پته ده. وی راته وی چې دا چې کله د انور ډوب شي که نه نو د الله نه د سجدې اجازت وغواړي، الله ته سجده ولګئ، بیا اجازت انتظار کوي چې الله ولې اجازت ورکړي چې راوخیږي بیا د دې مشرق نه، نو بیا په مشرق راوخیږي. او یو ورځ به داسې راشي رسول الله سلم وایي چې الله به ورته ووایي چې واپس شه په هغه ځي په کوم ځای چې راغلی، نو راوبخیږي نور د کوم طرف نه؟ د مغرب د طرف نه، او دا به قیامت ته نږدې د قیامت ته نږدې به کېږي. الله وی او ډېر د انسانانو نه هم سجدې لګوي. د کوم انسانان دي؟ کومو چې الله منلی دی، کومو چې الله پېژندلی دی. وکثیر حق علیه العذاب، او ډېرو باندې ثابت شوی دی عذاب. صحیح د ډېر انسانان خو الله ته سجدې لګوي، خو ډېرې نه لګوي، ډېرې لګوي، ډېرې نه لګوي. او دلته یو سړی سوال کولی شي چې الله خو اکثر قرآن کې دا خبره کوي چې ډېر خلک ایمان نه راوړي، ډېر خلک شکر نه ادا کوي، ډېر خلک نه بولي. دلته ډېر چې دی سجده لګوي، خو ګور هلته دی بل طرف ته ووایي چې او ډېرو باندې عذاب ثابت شوی. معنی دا مؤمنان چې کم دي صحیح ده، دوی د هغه نه منونکو په مقابله کې لږ دي، خو دا هم ښه ډېر دي. نو ډېر دي سیدي چې د خپل رب عظمت یې پېژندلی د هغه ته سجده لګوي، او په ډېرو عذاب لازم شوی دی. ولې پې لازم شوی دی؟ سجده نه لګوي. ومن يهن الله فما له من مکرم، او هغه څوک چې الله یې سپک کړي نو نشتې هغه لره هېڅوک عزت ورکوونکی. دا چې سجده نه لګوي خو سپک شوی دی که نه؟ دا کافر سپک شوی دی. الله وایي چې زه یې سپک کړم نو څوک ورله عزت نشي ورکولی. دا قانون یاد کړه، صرف د کافرانو خبره نه ده، عامه. رب العزت چې چاله عزت ورکړي نو څوک یې سپکولی نشي، او چې الله یې سپک کړي څوک یې عزتمن کولی نشي. الله دې موږ له عزت د دنیا او د آخرت راکړي، او الله دې موږ د دنیا او د آخرت د ذلت نه وساتي. الله دې به موږ پردې راواچي. ان الله يفعل ما يشاء، یقینا الله کوي هغه څه چې ویې غواړي. اوس موږ سره څو ډلې جوړې شوې دې آیت کې، سوچ پکې وکړئ. دې آیت په رڼا کې څو ډلې دي انسانانو کې؟ دوه. کمی یو سجده لګوي، یو نه لګوي. معنی دوه قسمه خلک دي دنیا کې، دوه قسمه دي. صحیح ده؟ لکه موږ داسې ویلی شو چې کافرانو کې دننه بیا ډلې دي، دا پلانې ده او دا پلانې ده، خو نه، عامه خبره د دوی شریکه ده، کفر ټولو کړی دی. یو طرف ته کافران دي، بل طرف ته مؤمنان دي، او د دوی همیشه جګړه روانه ده د الله په باره کې، همیشه. او دا د قیامت پورې دا جګړه روانه ده. روانه آیت کې دقه خبره ذکر کی.
زمونږ همیشه د هغه چا سره خبره روانه ده چې څوک الله نه مني. زمونږ همیشه د هغه چا سره جګړه روانه ده چې څوک پیغمبر نه مني، قرآن نه مني، دا شریعت نه مني. هذان خصمان، دا دوه ډلې دي، اختصموا فی ربهم، چې جګړه کوي په باره د رب د دوی کې. الله اکبر. د الله رحم دی چې موږ په دغه ډله کې شامل کړي وو، کومه ډله چې د الله د توحید دپاره لګیا وي. سوچ کوه چې سړی به دې بله ډله کړي. نو ده د الله رحم دی. هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دا الله وی دوه ډلې دي او د دواړو خبره روانه ده. د چا په باره کې؟ د رب په باره کې. د رب په باره کې داسې روانه دی چې څوک یې مني څوک یې نه مني. څوک یې مني سره د نورو معبودانو باطلو، څوک یې خالص بندګي کوي او په دې طریقې سره. نو بیا دا جنګ چې کوم روان دی، کله د خبرو دی، کله د تورې دی، د ټوپک دی، او داسې دا خبره روانه ده هغه قیامت پورې. نو هر یو ډله دا وایي چې زه په حق یم. مؤمنان وایي موږ په حق یو او خپله خبره کوي، او کافران وایي موږ څه یو؟ موږ په حق یو. سره د دوی دغه فرقو لکه اوس چې ذکر شو، صابیان وایي موږ په حق یو، نصارا وایي موږ په حق یو، یهودیان وایي موږ په حق یو، مجوسیان وایي موږ په حق یو، مشرکان څه وایي؟ وایي موږ په حق یو. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ته ابو ذر رضی الله عنه وی دا آیت د هغه خلکو په باره کې نازل شوی دی چې د بدر په غزا کې اول راوتي جنګ له. د بدر د غزا سیرت واورئ نو ښه تفصیل به ته معلوم شي. دا جنګ چې به پخوا شروع کېدو نو اول به بعض کسان راکوشو، نو هغوی به مقابله وکړه، هغې سره به جنګ ګرم شو. نو وایي چې د مشرکانو د طرف نه 3 کسان راوتي، عتبه او شیبه چې دواړه د ربیعه زامن دي، او الولید بن عتبه. یو ډله دا ده. دویمه ډله چې راوتې وه هغه ده چې حمزه، علي، عبید بن الحارث رضی الله عنه. نو هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دا دوه ډلې دي او دواړو جنګ کړی دی په باره د رب خپل کې. یو طرف ته مؤمنان دي، بل طرف ته کافران دي. دې په شان نزول کې دا خبره بیانېږي. او قتاده رحمه الله دا ذکر کړي دي، یو پیر مسلمانان او اهل کتاب وران شو. نو اهل کتاب وی زمونږ پیغمبر ستاسو د پیغمبر نه مخکې راغلی دی، او زمونږ کتاب ستاسو د کتاب نه مخکې دی، نو بس مونږ حقدار د جنت یو او مونږ ګټلی دی. مسلمانان ورته وی نه، زمونږ کتاب وروستنی دی خو ټول کتابونه یې منسوخ کړي دي. زمونږ پیغمبر اخرنی دی خو هغه خاتم الانبیا دی. نو مونږ ډېر حقدار یو د جنت. جو الله وی دا دوه ډلې دي، دواړه وران شوي دي په باره د الله کې. انجام د دې ډلو اوس ګوره ښه، انجام د دې ډلو ګوره. فالذین کفروا، نو هغه کسان چې کفر یې کړی دی، قطعت لهم ثیاب من نار، پرې به کړی شي دوی لره جامې د اور نه. د اور نه جامې جوړېږي، خو مطلب دا دی چې دا اور به د دوی سره داسې لکه څنګه چې دا جامه د بدن دپاره وي، نه به ترې جدا کېږي. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، راړولی کېږي به د پاسه د سرونو د دوی نه ګرمې اوبه. یو روایت کې راځي چې د اوبه به دومره ګرمې چې کله به دې سر ورته واړوي که نه، نو دا کوپړۍ به یې ویلې شي او په هغې کې به دننه لاړې شي، او بیا داسې بدن نه خېټې ته او دا کولمې او دا هر څه به ورته يصهر به ما في بطونهم والجلود، ویلې کېږي به په دې سره یعنې په دې اوبو سره
ویلی بکړی شي په دې سره هغه څه چې په خېټو د دوی کې دي او څرمنې ولهم مقامع من حديد او دوی لره به ګرزونه یي د وسپنې نه په اور کې بلکل بند او له پاسې نه پرې ګرمې اوبه راوړي او بیا به په وسپنو دوی وهلی کېږي كلما أرادوا أن يخرجوا منها هر کله چې وغواړي دوی چې راوځي د هغې نه من غم د غم د لاسه اعیدوا فیها نو واپس به کړی شي هغې ته وذوقوا عذاب الحریق او وسکئ عذاب د اور سوځونکي دا به ورته وویلی شي هر کله چې دوی غواړي چې موږ راوځو نو واپس به دې جهنم ته ګزار کړی شي دا ایتونه واضح دي دومره تفصیل ته ضرورت نه لري دویمه ډله قرآن د څو ډلو ده د دوو ده که د یوې انجام دغه دی دویم ان الله يدخل الذين آمنوا یقینا الله ننباسی هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک جنات جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولي يحلون فيها من أساور اچولی کیږي به دوی ته په هغې کې د بنګړو من ذهب ولؤلؤا أساور من ذهب ولؤلؤا د بنګړو د سرو زرو نه او ملغلرې ولباسهم فيها حرير او جامې د دوی به په هغې کې د ریخم وي دا واړه وباسې یاره بهر دا انجام د هغه دویمه ډلې ذکر شو وهدوا إلى الطيب من القول او هدایت کړی شوی او د دوی پاکې وینا ته وهدوا إلى صراط الحمید او هدایت کړی شوی او د دوی لارې د ستایلی شوي ذات ته دوی چې د جنت ته لاړو که نه وجه یې دا ده چې الله ورته لار ښولې وه وهدوا إلى الطیب من القول لارې ورته ښولې وه د پاکې وینا نو په پاکه وینا کې اوله کومه خبره راله د توحید عقیده کلمه د لا اله الا الله الله د دوی هدایت کړی و د لا اله الا الله طرف ته ځکه خو جنت ته لاړ او دغه شان په دې کې دننه هره ښه خبره راله الله رب العزت دوی ته نیغه لار ښولې وه نو په دنیا کې د دوی هره خبره ښایسته وه د دوی اخلاق مزیدار و د دوی خبرې پاکې وې د دوی په ژبه د الله ذکر و په دوی په ژبه د الله خبره وه وهدوا الى صراط الحمید او هدایت کړی شوی دوی ته د لارې د ستایلی شوي ذات چې هغه الله دی نو ګوره یو خبره یاده که دلته چاته چې هدایت الله وکړو په دنیا کې د نیغې لارې نو دته هدایت وشو په آخرت کې د جنت ته لارې په دې لار چې ته روان شوې که نه نو هله به ته په آخرت کې به د جنت په لار ورځې دا مؤمنان چې د جنت په لار ورغلي دي نو وجه څه ده دوی په دنیا کې به نیغه لار ورغلي دي آخرت کې ورته الله د جنت لار اسانه کړه الله دې موږ ته دغه لار اسانه کړي